15 اګست 2023 کال دی. د افغانستان اوسني چارواکي ملایان وایي چې دا زموږ د ازادۍ ورځ ده. ستاسې د ازادۍ به وي، خو زموږ د افغانانو د ولس د ازادۍ ورځ نه ده، او نه موږ دغه ورځ د ازادۍ ورځ منځو، او دا احتجاجاً موږ په توره ورځ منځو. ځکه تاسې او مجاهدین چې وایي چې موږ د ازادي اغستې ده، مجاهدین چې کله راله افغانستان ته وایي چې موږ استقلال ورځ دغه افغانستان ته اور واچو، د افغانستان ملي اردو یې ختمه کړه، د افغانستان 15,000 ټانګونه کباړ کړه، د افغانستان 900 تیارې په پاکستان خرڅې کړي، 80,000 کابلیان 80,000 زموږ خویندې میندې بچیانې په کابل کې وسوځولې او مکتبونو ته یې اور نه ور واچولو، کتاب یې د منځه ویوړو. او همداسې تاسې چې په 15 تاریخ رالی زموږ د خویندو میندو نه قلم واغستو، مکتبونه هم تر اوسه پورې بند کړي، زموږ درې رنګه ملي بیرغ هم اغستی، زموږ ملي سرود هم اغستی، کار اهل کار ته نه سپارئ، صرف ارض کې مولا یې دغه کې وټاکئ خپل، یعنې د مولایانو نظام دی، دا هېڅکله د افغانانو نظام نشي کېدی. دا مبارکي به صرف تاسې خپلو کې یو بل ته ورکوئ، 1 لک سک 1.5 لک، هېڅکله به افغانان دا ورځ په سپینه ورځ ونه مانځي، دا ورځ به موږ په توره ورځ مانځو. او موږ ته تر څو پورې چې تاسې د غازي امان الله خان ورځ چې اصلي ازادي وه چې 104 کاله مخکې په 19 اګست باندې دا 104 کاله برابرېږي، هغه نه یې مانځلي په صحیح انداز سره، او د هغې عکسونه هم بېرته نه یې لګولي. بله ورځ په جلال آباد کې تاسې د هغې عکس اخوا کړی. تاسې فکر کوئ چې افغانان زړه په دې تاسې ګټلی شي، د افغانان به تاسې نه نور هم راپرد کوي. نو اصلي ازادي هغه ځکه وه چې غازي امان الله خان په خپل بازو په خپل مټ باندې دا ادا کړه. هغه نه د پاکستان حکومت غوښتی، نه د روس نه غوښتی، او نه د چین نه غوښتی، او نه یې مهربانه د امریکې نه غوښتی. په خپل مټ باندې ازادي، اصلي ازادي چې د 15 اګست به انشاءالله په 2023 کې موږ مانځو ولس، او یو بل ته به مبارکي ورکوو. او تر څو پورې چې تاسې ملي شوي ناستئ، ملي شیان هم نه یې منلي، د افغانستان د خویندو میندو مکتبونه هم نه یې منلي، ستاسې ازادي او خپلواکي موږ هېڅکله نه شو منلی. او په دې کې هم خبره ده چې تاسې خو په 15 تاریخ کابل ته راغلي یاستئ، خو امریکایان خو په 1 باندې ووته د افغانستان نه، نو 1 مانځئ که 15 مانځئ، په دې کې هم شک دی. په الله سپارم انشاءالله افغانانو ولسه په خپل ځای باندې به ولاړ یو. دا 1 لک 1.5 لک خلک د افغانانو ترجماني نشي کولی، او دا ازادي به د یو بل سره منځي، مګر موږ ولس ته په توره ورځ باندې دغه ورځ به منځو، او تر څو پورې چې دې ملي شوي نه او ولس